ښه راغلاست. نړیوال بانک وايي روان کال په افغانستان کې د انفلاسیون کچه 2% اټکل شوې. د اسلامي امارت ویان د سیمې د هیوادونو په پرتله تر ټولو ټیټه کچه بللې چې په خبرې د وضعیت د خوراکي توکو د بیو د ثبات او د ملي اسعارو د پیاوړتیا له امله رامنځته شوی. د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي رئیس وايي افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې نور باید د سیمې په کچه د بحران مدیریت موضوع په توګه مطرح نشي. هغه زیاته کړي له اسلامي امارت مخکې د ګڼو هیوادونو نظامی حضور او لاسوهنو افغانستان د ټولې سیمې لپاره په جدي امنیتي ننګونو بدل کړی و. د سوداګرۍ وزیر د هغو کسانو پر ضد چې احتکار او یا هم د لومړنیو توکو بیې لوړوي د جدي چلند خبرداری ورکړی. هغه ویلي د لومړنیو توکو پر وارداتو هیڅ ډول خنډ نشته او هر ورځ لسګونه کانټینره بېلابېل توکي هیواد ته راواردېږي. او د بلوچستان په پنجګور کې سلګونه بلوچ بلیتون پالو بریدونه کړي چې پر ځینو دولتي ادارو کنټرول ترلاسه کړی.